د کندهار په سپین بولدک کې د ملا زینو په نوم په غرقونه شو د روږدو یو مرکز دی چې له د باندې مرکز ښکاري، خو له دننه یې معتادینو ته د سختو شکنجو خبرې زړه بوږنونکې دي. دغه مرکز کلونه وړاندې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یوه ملا لخوا جوړ شوی او تر اوسه یې دهلیزونه له ټپي، ناروغو او ببرسرو انسانانو ډک دي. دغه مرکز د درملنې ډول له نورو مرکزونو څخه توپیر لري. په دغه مرکز کې لږ تر لږه د 40 ورځو لپاره یو روږدی کس پرته له دې چې له کورنۍ سره اړیکې ولري ساتل کیږي. دغه مرکز په ښار او ولسوالۍ کې څو ډلې لري چې ګرځي او د کورنیو په غوښتنه او یا په خپل سر معتادان نیسي او بیا یې د تداوی په نوم همدلته بندیانوي. د دې مرکز مشر ملا زینو وایي د معتادینو د مرکز ټول لګښت خپله ورکوي، خو کله ناکله د معتادینو د کورنیو غړي هم ورسره همکاري کوي. مصارف باز زما قریبان دلته د غړتوب کې مثال شی واړو شی راواړو یا وړه مړه یا امبار یا امبره یا دغسې شی نو په هغه هم سره ساتو او بل د نشیانو دغه قریبان معتاد قریبان هم د لیسې کومک د لنګره سره. د معتادینو په دې مرکز کې د ساتل شوو کسانو له ډلې یو شمېر د دغه مرکز له وضعیت څخه خوښ دي او له نشهیي توکو څخه د خلاصون لپاره همدا یوازینۍ درملنه ګڼي. ژوند باندې حساب دی، د باندې ژوند زموږ ژوند نه دی، مسلمانان نه مسلماني خبره د باندې زموږ ژوند سره نه دی، پر ژوند حساب دغه د ژوند زموږ پر ژوند حساب ښه دغه یخته ولله مشهوره دلته خرڅېږي ودوري کېږي خامخا پخته کېږي په دا وجه پخته یې باید شي دا که چې اکبر و دا خرڅلاو والله او دا ظالمان یې ونیسي. خو ځینې نور معتادین بیا شکایت کوي چې د مرکز مسؤلین ورته سختې شکنجې ورکوي، خواړه یې پر وخت نه دي او درمل پکې نسته. موږ نه خوشحاله ولې نه یاست خوشحاله؟ دلته نه ډاکټر شته نه ډوډۍ شته هېڅ شی نشته. د دغه مرکز په اړه داسې راپورونه هم موجود دي چې د ټولو طبي قوانینو خلاف پکې نشه روږدو کسانو ته سختې شکنجې ورکول کیږي او ان ځینې یې د سختو شکنجو له امله خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. سویلي حوزه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سرپرست شمس الدین تنویر دغه مرکز له بشري حقوقو خلاف کړي. د ملا زینو هم زموږ همکاران څو په لا تللی دی نظارت کړي دي، خپل سفارشات دوی ته ورکړل سوی دی او په دې هکله زموږ تقاضا ده د دولت باید هر هغه د درمنګاه چې د هر مرکز صحیح چې د معتادینو دپاره دی باید دولت څارنه ولري، کنټرول ولري. که چیرې د انساني معیار یا د اسلام اصول خلاف وي یا د شکنجې د هغوی دپاره بند وکړي. یعنې دولت په دې هکله دا معنا نه لري هېڅ اداره بې له د دولت د موافقت څخه بې له دولت د نظارت څخه حق نه لري چې فعالیت وکړي. هغه فعالیت هم باید په اصول په چوکاټ کې یعنی د هغه نورمو د چې درملنې کېږي په هغه نورم په چوکاټ کې په هغه عزت په چوکاټ کې د دوی سره باید چلند وشي. ځینې ادعاوې داسې هم شته چې دغه روغتیایي مرکز ته ورته زندان ته ځینې داسې روغ رمټ کسان هم راوستل سوي دي چې نه پرشو روږدي دي نه یې غلاوې کړي دي، یوازې دوی بې کسه دي او تربورونه یې د دې لپاره راوستي چې دلته یې ژوند برباد سي او پر مینه او اولادونو یې منګولې ښخې کړي. رازمل زمان، شمشاد راډیو تلویزیون، کندهار.